نو دوی اعتراضونه وکول چې دا قبله ولې بدل شو. الله تعالی وی چې دا تاسو دین خالص د دینه ولې عبارت ګرځول دي چې دې طرف ته مخ کا یا دې طرف ته مخ کا. دا خو بعضی حصہ د دین دا، جبکہ اصل دین دا اللہ تعالی حکم منل دی. اصل دین دا اللہ نو کہ دا اللہ حکم دے طرف تے نو دا طرف دین دے، کہ دے طرف تے نو دا طرف دین دے. صحیح نو دا نے جواب ورکړي لیسل بر ند ټولنی کې صرف دا خبران تولو وجوهکم چې ګرځوي تاسو مخونه خپل قبل المشرق مشرق جانب تا والمغرب او مغرب جانب تا ولکن البر لیکن اصل نیکی من آمن بالله اصل نیکی دا خبر ده. صحیح یا اصل دین او اصل ایمان دا خبر ده، ځکه اعلی درجه د نیکی ایمان ده. لیکن اصل ایمان من آمن باللہ آغا سوک دے چے ایمان راوڑے اللہ تعالی باندے والیوم الاخر روز داخرت باندے والملائکت فرشتو باندے والکتاب کتاب باندے والنبیین پیغمبرانو باندے وآت المالا اور کرے دمال علا حب پا محبت دا اللہ تعالی ذوی القربى رشتہ دارو تا والیتاما یتیمان والمساکین مسکنان تا وابن السبیل مسافران تا والسائلین سوال کون کو تا وفي الرقاب رقاب جمع در رقبه دا رقبه دے 60 توئی خو رقبه اصل کی اطلاقی کی پسلیو باندے سبانے سلیو باندے دا غلامانو ازادولو کی چمال خرچ کئی. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اقائم کرے منذ وآت الزکاة ورکڑے زکات والموفونا کسان چے وفا کون کے دے بعادیں پوعدق پلا اذا غادو چکلے مغاہد کرے دا والصابرین او آکسان چے صبر کون کے دے استقامت کون کے دے فی الباسائے پشدت فقر کے چے دیر غریبانانی بیام صبر کئی والضرائے اپ شدت مرض کے چڈیر بیمارانی نبیام صبر کئی وحین الباس اپ وقت جنگ کے اولائک الذین دا کسان لے صدقو چرشتیائے ویرے دی واولائک او دا کسان هم المتقون دا متقیان دی. نوس دا انواع ذکر کا نمبر اول من آمن باللہ چی ایمان عبارت دے ایمان نا پا دی شئینو باندے نو نمبر اول پا کی عقائد دی او دویم صدقات دی او دریم منزدہ کول دی او سلورم زکات ادا کول دی او پنزم پا وعدہ بانے وفا کول دی او شپگم پا تکلیف بانے صبر کول دی. نو دا شپگ بنیادی شعبی دی ایمان او دا شپگ شعبی چچا عملی کری ناغیت اللہ تعالی دو ٹائٹل یا دو سرٹیفکیٹون ورکل. یو اولائک الذین صدقو دی اشتیا ویلی دی او دویم اولائک هم المتقون دا متقیان دی. وعلیکم السلام. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو کتب علیکم القصاص لازم کرے شوے تاسو باندې القصاص قصاص فی القتل په قتل شو کسانو کې چې څوک قتل کړي دا غي قصاص اغستل تاسو باندې لازم دي. الحر بالحر اصیل په اصیل باندې نو اصیل هغه چاته وایي چې غلام نه. والعبد بالعبد امرئ پمرئ باندې والانثى اخذا پخذا باندې. نو اوس دغه تولې کې چې مذهب د امام شافعي رحمت الله علیه دا دی چې کچا غلام قتل کو اصل سره ولګید غلام قتل کو
نردی آیت د وجه هغه اصل به قصاص کول نشي، هغه اصل به قصاص کول نشي، بلکې هغه نه به خون بها اغستې شي. سبا اغستې شي، خون بها به اغستې شي. امام صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې انسان د انسان برابر دی، غلام وي او که غلام نه. هر چې دا آیت ته الحر بالحر چې اصل په اصل باندې، غلام په غلام باندې، خزه په خزه باندې، هر چې دا دی د دې تعلق د هغه زمانه د یو رواج سره دی. په مکه معظمه کې رواج داو چې انسانان با هم دیگر مساوی نو، یو بل سره مساوی نو. لہذا د زورور قوم یو زنانه که به بل زنانه ووجله، یو خزه به بل خزه ووجله، نو هغوی به قصاص د هغې خاندان د مرد نه اغسته. څه نه به اغسته؟ د نارینه نه به اغسته. یا که د زورور قوم یو بنده هغه به یو غلام اوجه، غلام به قاتلو، نو هغوی به د غلام په ځای باندې د هغه مالک نه قصاص اغسته. الله تعالی دا زیاته دی، الله سو دا زیاته دی. نو تناظر او هسټوریکل بیک گراوند د الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى دغه دی. دویمه خبره چې دا مخکې کومه جمله ورپسې را روانه ده، د هغې معنا دا ده چې که چا باندې قصاص لازم شو، نو قصاص اغوستل د وارثانو حق دی. د چا حق دی؟ د وارثانو حق دی. خو که په وارثانو کې یو کس خپل حق وبخښه قاتل ته، لکه د چا پلار چا مړ کړی وایي څلور وروڼه، یو ورور ورته وایي زه خپل حق در بخم، اوس درې پاتې شو، نو داسې خو نشي کېدی چې یو کس وبخو درې کسان وایي چې مونږ قصاص اخلو، چې درې حصې مړ کړي یو حصه ژوندی پاتې کړي. نو دې خو تصور نشته. لہذا د دغې باقي درېو کسانو دپاره درې حصې د دیت ثابتې شوې. څه ولا ثابت شو؟ درې حصې د خون بها، درې حصې د خون بها، لکه څلور شان دي. نو چې یو معاف کو نو د هغې حصه څلورمه، ځکه څلور زامن دي، د مړي څو زامن دي؟ څلور. نو یو کس وایي زه خپله بدله نه اخلم، قصاص نه. نو چې قصاص یو کس وایي چې ما معاف کړی دی، نو نور خو نشي کولی داسې چې نه موږ خپله حصه قصاص اخلو، او خو امکان نشته. نو لہذا د دغه یو خو هر څه ساقط شو، هغه بخښنه وکړه. د باقي درېو دپاره به د دیت دا خون بها دا به څلور حصې شي، نو درې حصې به هغې ته میلاو شي، یو خو معاف شوه. اوس خبره ذهن کې را د غسل به درې شي، د غسل به څلور حصې شي، نو یو حصه به ترې معاف شي او باقي پنځه او یا به د درېو کسانو ته میلاو شي. د هغې یو حصه کوم پنځه ویشتې دي هغه معاف شو. ښه صحیح. خو چې کله خون بها ثابته شو، نو الله تعالی وایي چې دا څه د اغوستلو خرڅولو معامله خو ده نه. لہذا دا وارثان که مطالبه کوي د خون بها، نو داسې باوقاره طریقې سره، عزتداره طریقې سره،
یعنی که مطالبه کوي ان ثابت شوه چې پنځاو یو شان بدل کوي نو دا نه چې ساره او ماخام ور ټلیفون کوي کنه به او شان نه ولي الکه خدای له فرق څه غوا خو نه خطر کوي سړی بس کوي پدې کوه کوي صحیح خو بل ته وایي چې تاسو سره ګوره دا احسان شو چې د مریدون خلاص شي نو تو مس نن سبا مکو کنه خدای له فرق خو زر همت کوي صحیح موافقی دا خو د کلچر خبره ده کنه چې زموږ رواج داسې چې په دې باندې سره بد کوي فمن غفی له من اخی شیء فساسوک چې معاف کړي شي هغه ته من اخی ضرور ددنه یعنی د وینې ضرور ددنه پس هغه څوک چې معاف کړي شي دتا من اخی د وینې ضرور ددنه شیء سشه فتباع بالمعروف فتباع فالو کول دی دغه قاتل په مطالبه د دیت او د خون بها بالمعروف فخطر کا واداء الیه اد جانب د قاتلنا ادا کول د خون با دی الیه وارث د مقتول تابع احسان فخطر کا هغه د نن سبب کې نه کوي نه هغه د همت کی چې دا شی ورته ادا کی ذالک تخفیف من ربکم دا تخفیف د جانب د پروردگار تاسو نه ورحمه رحمت دې فمنه تدا بعد ذالک چا چې زیاته او که پس د دینا چې ان قاتل معاف شوه دی او بیا قاتل قتل کړه یعنی معافی ور کړی دی او بیا قتل کړه فله غضب علیم ددر پارا غضب دردناک دی ولکم فی القصاص حیات تاسو د پارا پا قصاص کے حیات جون دے یا اولی الالباب او دا عقل خاوندانو لعلکم تتقون دا دے دا پارا چی تاسو زان بچ کے دا قتل اولونا نو چی یو قاتل قصاص شی نو باقی خلق اغیب بیا دیر احتیاط گئی لعلکم تو اللہ تعالیٰ فرمائی کہ بظاہر خدا انسان قتل اول دی خو فی الحقیقت معاشری لجون ورکول دی فی الحقیقت کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت لازم شویر تاسو باندې اذا حضر احدکم الموت چې حاضر شي او د تاسو تمرګ ان ترک خیرا کد پریخو دی خیرا سمال نو تاسو باندې دا لازم دي چې څوک الوصیت وصیت للوالدین والدین حق والاقربین رشتہ دار حق بالمعروف صحیح طریقہ حقا علی المتقین دا لازم دا متقیان باندې الله نه یریدون کو باندې نو چې دا سو پوره حکم د میراث نور راغلی دا ته مسله ولیکي چې سو پوره حکم د میراث سورہ نساء کی تفصیل ذکر درستو خو هغه رسو نازل شوی نو التبو وارث باندې ادا پمړیدون کی سړي باندې بلازمو چې هغه به وصیت کو دومره حصہ فلانی تور کې جما پلار تا دومره ور کې جما مور تا دومره ور کې جما زوی تا دومره ور کې جما لور تا نو هغه وخت دا وصیت واجبو دا وصیت کول په دغه انداز باندې واجبو خو چې کله احکام د میراث رالل سورہ نساء کې سورہ نساء کې احکام د میراث رالل نبیا پیغمبر علیہ السلام فرمائے لا وصیت لوارث وارث تو وصیت نه کیږي تو وارث په حق کې څنګه خپل حساب دي هغه ته بس وصیت کوي د وارث په حق کې وصیت نه کیږي وصیت دا هغه چا حق کیږي چې داغه په میراث کې حصہ نه وي نو اوس د دې آیت حاصل بداوی چې دا وصیت کوي مطابق د شریعت نو مطابق د شریعت داسې چې سره مړیږي ادا وصیت کی جګوره شریعت سویل دي هر حقدار ته دغه حق ملاوي شي څنګه وصیت وکړي چې هر حقدار ته دغه حق ملاوي شي اې کې زیاته ونه کوي ورسره
پلار ته د پلار حق او زوی ته د زوی حق او لور ته د لور حق او خځه ته د خځه حق. فمن بدلو بعد ما سمعو چاچ بدل کدا وصیت پس دا هغه چې اورېدلې ده فإنما نو خبر دادا اسمو گناہ دے علی الذین پاچا باندې یبدلونو چې تبدیلې دا حق. ان اللہ تاکید سر اللہ تعالی سمیع اوریدن کے دے علیم عالم دے. فمن خاف من موسن پس سوچی رید من موسن دا وصیت کو ان کے نا جنفن دا ظلمنا چھ دا وصیت کو ان کے بس زیادتے ہو کی وارثان تا وارثان سر با زیادتے ہو کی او اسمن یاد گنانا فاصلح بینهم نچا اصلاح اکرا پمیز دوارسانو عدد مریدون کی چنانا دا سے کار مکوا تولی دا سی وصیت کے لکا دا خپل وارثان غریبانان ولی پری دی دا خپل وارثان غریب بعد اوقات سڑے وی پورا 1/3 زما دا مال دا وصیت شا ستا فلانا ادارے تا اس دی تنگوری چی وارثان میں بلا گرن دی چی اگئی تقسیم کی لگئی تا اس نپاتی کی لکشے بولتا نبیا باید چی سڑے غطا ہوئی چی کدیر خیر ہے نبیا جی سڑے ورطا ہوئی چی نا دورا مکہ اگر چی جائز دے 1/3 پورے انہا لازم کو نہیں چی تبقى مخا 1/3 کے فلا اسمالے نگنا نشت دے اسرک ان کے بانے ان اللہ تاکید پر اللہ تعالی غفور بخن کے دے رحیم رحم کون کے دے. یا ایوہ الذین آمنوا کسانو چیمان راوڑے دے کتب علیکم الصیام لازم شویر تاسو بانے الصیام روزے ساتل کما کتبا غل الذین لک لازم شویر پانچا بانے من قبلکم چمخ کستاسنو لعل لکم تتقون دے دا پارا چی تاسو متقیان شئی اللہ نو یرے گئی ایام معدودات روز معدودات دشمیر. فمن کان منکم مریضا پساسو چوید تاسو نمریضو علا سفن یا پسفر باندے اور روجے ان ساتلا دا بیماری دا وجہ یا دا سفر دا وجہ فعدت لازم دے اغبان شمیر پورا کول دروجو من ایام اخر د نور رزنا یعنی قضا براولی چو سو روزی خوردی داغی قضا براولی. وعلى الذین اپاکسانو بانے یطیقونہو چی طاقت نلرے دا دی یطیقونا لغوی اعتبار سردیتوی باب افعال پا عربی لغت کی دی کی یو حمزہ دا اصل کی پرتلا سب کے پرتن حمزہ الف جو تمنگو آپ کے پروت اطواقا یطیقو ذکر دیر ماضی سیغہ دا اطواقا نو باب افعال کی علماء لکی چی دا حمزہ دا باب افعال دا نفع دا پا رہی نو دی یطیقون مانا لا یطیقون. وعلى الذین او آغب کسان لا یطیقون او چی طاقت دا روجو نلری نو دا دو وجہ سڑے طاقت دا روجو نلری یا دا دیر بوداوالی دا وجہ غلط ہو جی یا دا دیر بوداوالی دا وجہ او یار داسی بیماری دو وجہ چی اگا ناقابل علاج ہوئی داسی بیماری چی ناقابل علاج ہوئی او دا بیماری موجود رہے کہ روجی تصور نشی کے لئے. وَغَلَى الَّذِينَ پاکسانو بانے یطیقونو چی طاقت نلری دروجو فدیتن پاغی فدیہ دا طعام مسکین دا یو مسکین طعام دے نو دا یو مسکین طعام یو عربو کی یو پیمانہ دا غیت ہوئی سوا منگورتا اوگے وائی یو اوگے اربشا تاس اربشا وائی بار لیتا یا یو اوگے خرما یا یو اوگے میوہ تاس میوہ وائی او یا نیم اوگے غنم پنیز دا امام صاحب او یو اوگے پنیز دا باقی ایماؤ دامون چی تم صدقۃ الفطر ورکو امدغی انداز دے چی دا ہر روزی فدیہ دا یو صدقۃ الفطر برابر دا تس برابر دا یو صدقۃ الفطر برابر دا دا یو روزی فدیہ صحیح شو نوس بوڑا چی اگر روزی ساتلو قابل نہ دے یا دا آغا بیماری مریض چی اگر سر دا بیماری روزیوم نشینی ولے و دا بیماری ناقابل علاج دا دا بیماری ناقابل علاج تک مثلا دا گردو بیمار دے ناقابل علاج دا صحیح نو داغه لپاره وسی داغه حکم اگر که ځوان دی او داغه حکم داسې دی لکه دا بوډا پشان صحیح شو دا یو مسله. ادمه مسله
وغل الذین اواکسان یطیقونو چه طاقت دا ادائیگئی دا فدیه لري فدیتو نغبان فدیه دا طعام مسکین طعام دا مسکین نو بیات مراد دا صدقت الفطر بیات مراد دا صدقت الفطر چې کوم کسان طاقت لري دا ادائیگئی نغی بد روجونه پس ورکي صدقت الفطر مونږ ورته سرسایه وایي روجي ننی ول اغزان خبر ده مونږ ټول روجي نیولې او بیا ما وو روپای دا کړې دا دیمه مسله هغه صدقۃ الفطر ده چې هغه کسان چې طاقت د ادایګۍ لري فدیه طعام روجي نیولې دي خو مالدار دي نغه بیا صدقۃ الفطر ورکړي سب ورکړي صدقۃ الفطر ورکړي او دا صدقۃ الفطر د دې څه حکمتونه دي یو حکمت دا ده چې دا شکر ادا کول دی الله تعالی لپاره چې توفیق درکو د روزه ساتلو یا ژوند درکو د روزه میاشت کې یعنی ژوندې او ساتلې د روزه میاشت کې نمبر 2 پروژه کې کسوړې مړې خطاګانې در نشوي دا د هغه لپاره جبیره ده دا د هغه لپاره بینډیج دی او نمبر 3 دا د اختر په خوشحالۍ کې غریبان شریکول دي اصل حکمت دا ده چې دا باید چې د اختر نه وړاندې ورکړي شي اختر د ورځې وړاندې ورکړي شي غریبانو ته چې هغه ځان د اختر پر ورځ باندې نو دریم د اختر په خوشحالۍ کې غریبانان شریکول دي وغل الذين يطيقون وچابان يطيقون چې طاقت د دې لري فدیه دا طعام مسکین طعام د مسکین فمن تطوع خيرا پس چاچ زیاتیو که خیر یعنی دا خو په لازمه ده چې دیو مسکین طعام باور کوي یعنی مونږ وډالر ویل سورم ویل والله تعالی که څو زیات ور کوي دا ډیره خبره ده که څو کوي چې نزل لسول کوم شل خو ورکړه فمن تطوع خيرا پس سوچ زیاتی کئی خیر فهو خیر اللہ دا بہتر در پارا وان تصومو ادا چتا سروجے ان سے خیر لکم دا بہتر تاز دا پارا ان کنتم تعلمون کچر تاسو پوئے گئے شہر رمضان اللذی میاش در رمضان آغدا صلی اللہ تعالیٰ فرمائی چې دا روزه می در باندې فرض کړي در رمضان په میاش کې نو اگر چې الله حق لري چې د کومې میاش ته مونږ ته وایي روزه بنې شو خو صلی الله تعالی زمونږ د کنوینس کولو لپاره وایي چې د رمضان دا میاش می ذکر غوړه کړي چې د ما قرآن نازل کړي شهر رمضان الذي میاش در رمضان آغدا انزل فی قرآن چې نازل کړي شوی دی چې قرآن هدى للناس هدایت د انسانانو لپاره وبینات من الهدى ادا واضح احکام دې د هدایت والفرقان ادا فرق کول کې دې یعنی جدا کول کې دې حق لا د باطل لا فمن شهد منکم الشهر پسوک شهد منکم الشهر د شهدا دو درې معنی دلته یو معنا خدا دا چې دا چا د تاسو نه د سپوږمۍ ولیدا نو روزه دی ونیسي چې سپوږمۍ د رمضان ولیدا نو روزه دی ونیسي یو دویمه معنا دا ده چې فمن شهد منکم الشهر فلیصمه چا چې هم گواهی د دې روزې د میاشتې وکړه گواهی قابل قبول وا نو هر سړی دې د روزه نیول شروع کی دا دویمه معنا شو او دریمه معنا دا ده چې فمن شهد منکم الشهر فلیصمه څوک چې په دغه میاشت کې حاضر ژوندې وو نو دې روزه نیسي چې څوک په دغه میاشت کې ژوندې وو نو دې روزه نیسي نو دلته یو څو مسلې دي یو مسله خدا ده چې شریعت اسلامی کې لیدل د سپوږمۍ دا شرط ته د روزې لپاره
او کلیدل نه نو بیا د روان دی میاشتې 10 ورځې پوره کېدل شرط دی هغه نه کوم روان دی میاشت ده موږ تر شعبان میاشت وایو چې دا هغه 10 ورځې پوره شي نو کس په چانه هم درې دل نیکسټ ډے وسی روزه به د وجه حدیث ته جسوم لرؤیتی و افطروا لرؤیتی روزی نیسی پلیدو د میاشتې او افطار کوي یعنی افطار کوي پلیدو د میاشتې او یو بل مسله چې کچا میاشت ولیدا او قاضي سره گواہی وکړه قاضي سره گواہی وکړه او قاضي گواہی قبول نه کړه نو په عام خلکو خروجه لازم کیږي د قاضي د فیصله د وجه په عام خلکو خروجه لازمي کیږي د سره وجه د قاضي د فیصله د وجه خو په دې سړي باندې خپل روزه لازمه راځي لیدو د وجه دې د خپل نشي غوښتي چې چونکه قاضي زما گواہی قبول نه کړه نو زبان سوار روزه نه نیسم نه د خو سپوږمۍ لیدل د نور خلکو د لپاره حجت او دلیل د قاضي قضا داغه فیصله خو د زړه لپاره خپل سترګې دلیل دی د باندې لازمه ده خدا صرف په روزه کې کله اختر په میاشت کې دغه څه مسله وشوه او قاضي گواہی قبول نه کړه نو چې سپوږمۍ لیدلې ده هغه نشي وایي چې زه خو باختر کوم ځکه الته تهمت ده څه ده تهمت چې روزي خوراک ته زړه شوی دی په روزه نیول کې خو تهمت نشته خو په روزه نه ساتلو کې تهمت ده ها نه دوړ ده ګټه کیشه تاوان نه دی نه دا تاوان نه دی ګټه وشو سوال وشو او کنه دې ګټ وشو د دوه ځین دنیوي شه ها د دیني کریډټ ته نه ګوري دا مسله ولې کې چې بهر نشي إذا بعد هذا بيشوي رجيك دلنا جيل سبب هي كان يتلاقي مشاك كون رجاء وكون رجاء بس كانوا إنه طبعا كبير. نعم تليك كانت مسألة خولي كذا ولا كذا. اوس د کومه ورځې متعلق چې دا شوبوي چې دا به د رمضان لومبنه ورځ وي که د شعبان اخیری ورځ ده هغه ته وایي د شک ورځ څه ورته د شک ورځ د شک د ورځې روزه د شک په نیت باندې حرام ده شک په نیت باندې حرام ده شک نیت دی ته وایي چې دې نیت کوي د پېشنمی وخت کې کدانو د شعبان اخیر ورځ نفلی بشي او که د رمضان لومبنه ورځ ده نو فردي وي دې په خپل شعور نه چې د څه نیت کوي صحیح دا ډول تولې کې البته کله د نیت کو چې د نفلی روزي نیت پر سبا بیا جایز ده دا روزه د شکی کې د شک په نیت باندې چې د الفاظ مشکوک دي فرض شنه بس فرض شنه موږ ټول نشو دا لومبای زه شک نه شک په ناروا دي پس دا نفل په نیت باندې جایز ده نه صرف جایز ده کروستو چرته ثابت شي چې او سپوږمۍ خو پلاني ځای نیول شي و نه اگر چې دا وجه د نفل په نیت باندې نیولې ده خو چې کوم ورځ د رمضان د پاره خاصي د هغه ورځ روزه کړي نفل په اراده باندې مونږ ولا بیا فرض شي دا ولیکم مثلا ان دا خو د لومبای خبره لومبای پر لکه لسمه روزه څه شي لکه لسمه یو لسمه روزه واته پېښ نمینته کې سبا زمانه نفلی روزه نیت ده نو کته ورته نفلی وای که سنت ورته وای خو د بې روزي امکان نشته سبا ځکه د رمضان میاشت روانه ده ومن کان مریضا اسوچ مریضو او غلا سفر لیا په سفر باندې فعدت او روزيونه نیولې فعدت لازم دی غبانله شمیر پور کول من ایام اخر د نور ورځونه یرید الله بكم اليسر اراده لري الله تعالی تا د پاره د آسانای نور دی وجه مرز کې درته دا کنسیشن درکو په سفر کې درته دا کنسیشن درکو خو الله تعالی بل ځای فرمایي چې وان تصوموا خير لكم دا وړاندې آیت کې تیر شو وان تصوموا چې اگر چې د مریض د پاره کنسیشن دی د مسافر د پاره
هم کنسیشن دی چې کده روزه نه نیسی خو وی فرمایل وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون دا وړاندې آیت تیر شي چې که تاسو روزونه ولا په مرض کې په سفر دواړو کې دا تاسو د لپاره بهتر ده چې تاسو کوی کې ذکر اوسه بیا سړي تر قضا راړل دی پلاني سړي ورته به تیاری کړي صحیح شو یرید الله بكم اليسر اراده لري الله تعالی تاسو باندې د اسانه ولا یرید بكم العسر اراده لري تاسو باندې سختای ولتکملوا العده ادا دې د پاره چې پوره کوي تاسو شمیر ولتکبر الله چې تاسو یاد کې الله تعالی غلاما هداکم په هغه طریقه باندې چې الله تعالی تاسو هدایت درکړي نو الله تعالی عبادت د الله بکې په هغه طریقه چې کوم طریقه باندې خدای ویلي دي یا کوم طریقه باندې پیغمبر ویلي دي که یو سړي د ځان یو طریقه جوړ کړ دی عبادت نه عبادت نه هغه د اصل ډرامه کوي ولعلکم تشکرون ادید پارا چې تاسو شکر وکئ و اذا سالک عبادی اکل چې وای تعالی بندگان سوال کوي د تعالی بندگان زما غنی زما متعلق فانی قریب نو تحقیق سره زنیز دی تا پیغمبر اسلام ته څه کسان رال ودا الله تعالی نږدې دی په آرام آرام ته غواړو کلره دی چې ورته وایو او الله نو اللہ تعالیٰ فرمائے چھتور توائش اللہ ڈیو نزدے دے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي غَنِّي اکلچ سوال کے رتانا بندگان زما متعلق چی نزدے دے پھر دے فَإِنِّي قَرِيب تاکہ سرز نزدے اجیب دعوت الداعی زقبلوم دعاد دعا کو ان کے زادغانے چکر دے آواز کئی ماتا غواری مانا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي نو دے دے طلب د قبولو کی زمان ولیومنو بے عقیدت و ساتما بالے لعلهم یرشدون دے دا پارا چی دوی رشد و ہدایت عمومی احل لکم لیلت الصیام الرفس یو صحابی غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی والسلام تراغے ذکر ابتدا کی روزہ بشورو کی دا رائٹ آفٹر تراوی تراونه بعد چې سړی بیڈ تلاړو نو دا به روزه شروع شي سبا ماقام پورې واه نو د شپې به دا پیشنمه خوراک کا کیا نر ماده او ځای کېدل دا بنو حضرت عمر یا بل صحابي هغه یو ځای خپل بیبي سره د شپې نو حضور صلی الله علیه وسلم ته سار راغ او ورته خپل مسله ذکر کړه نو الله تعالی کنسیشن راوسته او کنسیشن داسې چې ورته وی نظر باندې قضا شته نظر باندې کفاره شته او حل لکم لیلۃ الصیام جائز پیشور تاز پارا پشپد روجو کے الرفسو یوزائی کے دیلا نسائکم بیبیان اقبلو سرا ہن لباس لکم دی لباس لکم جامد تاز پارا وانتم لباس لہن اتاسو جامع دوی دا پارا نو اس پتاو لگے دا خزی او خاون دوار تر یو بل کمزورے معلومی کنی معلومی ہوتی یو بل اللہ تعالیٰ فرمائی تاک یو بل لپاره جامعی یو بل بل پردی وړاندې بے پردی کوي نه که تلخیم هم پیدا شي نو دا نه چې خزه بیا لګیای د خاون متعلق زما د خاون کې یو دا چل دی یو دا چل دی یو دا خزر یا چې خاون وای دا داسې دا تاسو یو بل څه کمزورای معلومی دي خو تاسو یو بل لپاره جامع یو بل کور ساتي یو معنی دا ده اځه معنی کہ هن لباس لکم لباس جامع اصل کی د بدن د پاره زینت ته بدن د پاره سره زینت نه الله تعالی فرمای تاسو په یو بل باندې خایسته یې خزه په خاون خایسته او خاوند په خزه خایسته دی اوس کدی یو خاون په کور کې داسې خزوي چې د خبره نه مني خصوصا چې کله مل مراشي نو ول چایم نه پخای اخذ چایم نه پخای نو ول ټیکاله پخای نو دې معنا دا ده چې د خاون انجام پیدای چې د معاشره کې بیزت دی یو معاشره کې بیزت وي نو الله تعالی فرمای چې دا خود تاسو د پاره زینت ته او تاسو د خود د پاره زینت ته او هن لباس لکم دا خود تاسو د پاره خایس دیوان تم لباس لهن تاسو د دوی د پاره خایس دی نو پایت چې دای دواړه د یو بل د عزت او د زینت خیال ساتي خاوند باید چې د خپل خزه د عزت او د زینت خیال ساتي او خزه باید د خپل خاوند د عزت او د زینت خیال ساتي علم اللہ اللہ تعالی معلوم دا انکم کنتم
تختانون انفسکم چې تاسو وې خیانت مکو ځانونو خپل سره فتاب علیکم نو الله تعالی رجوع کړ تاسو باندې بلا کفاره در باندې لازم نه کړه. یعنی د شپې چې کم صحابي خپل بیبي سره یو ځای شوی دی نو د رمضان په ورځ کې د ورځې روزه ده نو که سړی خوراکو کې قصدن نو کفاره وي کسکاکو کې قصدن نو کفاره وي که خدای خاوند یو ځای شي نو کفاره وي او کفاره 2 میاشتې روزي دي څه شي دي 2 میاشتې. نو الله تعالی دې مسله کې دومره کنسیشن ورکړ چې وې دا د شپې کوم معاملې شوی دا نه کفارش در باندې نه قضا شته. دا حکم مدراک دا حکم څه فتاب علیکم اللہ تعالی رجوع کرتا سبانے بغیر کفارے وغفا عنکم اغف یکردتا سنا فالآن باشرون نغس مباشرت کوئی دوی سرا وابتغو یعنی اوزائی کی گئی وابتغو ما کتب اللہ لکم اللہ توی ما آغا اولاد کتب اللہ یا آغا سیٹسفیکشن ذکر دا نر مادہ یوزائی کی دو کی دو شوی نہیں شوی دو شوی یو دا چی دسلی اولاد پیدا شي او دویم دا چې سیکسوال سیټسفیکشن نشي کېدام یو تقاضا ده کده خلاص کار پشا وابتغوا ما كتب الله لكم التوي اغا سیټسفیکشن اغا اطمینان او سکون یا اغا اولاد چې الله مقرر کړی تاسو د پاره یو بل سره وکلوا اخراک کوي واشربوا اسکا کوي حتا يتبين لكم الخيط الابيض نو صلی الله تعالی وای چې د شپې کله دا خوراک کا کو ارس جایز نو خوراک کا کوي ترکنه کوي حتا يتبين لكم تر دې پورې چې واضح شي کار شي تاسو الخيط الابيض اغسبن مزه من الخيط الاسود تاسو مزه وای تار اغسبن تار من الخيط الاسود د تور تار نو تر دې ځای پورې دا آیت نازل شو چې الله تعالی وی خوراک کا کوئی د شپې تر دې چې سپین تار او تور تار سره جدا جدا شي سپین تار او تور تار سره نو یو صحابی دی حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ هغه پیغمبر اسلام ته بل ازراغ ویجی ما خو تر غرمه پورې خوراک کړل ځکه وې د بالښت لاندې مې 2 تارونه خو یو سپین او یو تور الک سات بعد باندې ورته کتل نو تر نا وخت هغه جدا جدا نه ښکارېدل نو خوراک کوي چې بار راوته نور براخته صحیح نو پیغمبر اسلام ورته و خاندل و انک اذن لعریض القفا عریض القفا معنا سټ دی غټ دی نو سټ غټ معنا ساده سړی سچ چې په خبره نه پويږي سټ دی غټ دی یعنی ساده سړی په خبره ځان نه پوي کړي او دویمه معنا چې انک اذن لغریض القفا ستا ډیر غټ سټ دی ځکه چې خدای کوم سپین تار او تور تار یادې دا خو په افق باندې درناو د تیرې نه عبارت دی اوس افق سوره وګد یا سبحان الله د شمال د شوال تر جنوب پورې نو وکاغه خدای ولا سپین تار او تور تار ته د بالش لاندې کې خدای شي نو چې دا بالش ته سوره غټ دی او چې دومره غټ بالش جوړ کړي چې سب کې سمره چې دومره غټ بالش ته جوړ کړي چې هراي درې دلان راوستي شي نو جبريل امین ناغه تفصیل راوړ حتا يتبين لكم تر دې چې ښکار شي تاسو ته الخيط الابيض اغسپین تار من الخيط الاسود د تور تار نه اوس پین تار د سنه عبارت ته من الفجر د سبانا ثم اتم الصيام بیا پورا کوي روزه ال الليل تر شپې پورې پورا کوي روزه تر شپې ولات یعنی چې شپراشي نو بس ځکه حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا فقد افطر الصائم چې کله شپه د دې غاړه راوخته او ورځ د دې غاړه پریوته نو حضور علیہ السلام فرمایي دغه افطار وخت څه شي ولا تباشرون او صلی الله تعالی فرمایي چې د روزي پشپه کې مباشرت د بیبيانو سره جایز دی خو که په حالت د اعتکاف کې نو بیا ګوره د اعتکاف د وجه ناجایز دی د سره وجه ناجایز دی د اعتکاف د وجه ولا دا ټیک ده دا سنسټ بازار افطار وخت اسه احتیاط د پاره 2-3 منټه لیټ ولا تباشرون for Los Angeles time no Los Angeles time for downtown sunset time ولا تباشروهن اتاسدو سرا یوزای کې گئیما وانتم عاکفون فی المساجد پدې حالت کې چې تاسو اعتکاف کوونکې په مسجدونو کې نو اعتکاف اصل کې ریټریټ دی څه شي دی
ریټریټ ا د ریټریټ معنا دا چې تا ځان راخلې د دنیا ټول معاملاتونه امن جمله دغه معاملات سره خزدا دا ریټریټ کیږي لسپی او لسر دې لپاره چې یک سوی سره بس صرف الله تعالی طرف ته متوجي چې سانکټیفیکیشن دوشي سوشي ها وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ دغا احکام دا اللہ دی فلا تقربوا من ازدیکے گئے دیتا کذالک یبین اللہ دغا رنگ بیان اللہ تعالی تاستا آیات آیت نقبل للناس دا رنگ بیان اللہ تعالی آیت نقبل للناس خلقتا لعلهم یتقون دا دیر پارے دو متقیان شی ولا تاکلوا اموالکم مخری تاسو معلوم دیو بل بینکم خپل مس کے بالباطل په ناجائز طریقہ باطل مانا ناجائز طریقہ چیٹنگ مکوئی غلا مکوئی فراڈ مکوئی وتدلو بیا الی الحکام ام پیش کوئی دا معلوم الی الحکام حاکمان ہوتا بطور رشوت برائب نوز برائب فی الحقیقت ورکی کی دے دے پارا برائب فی الحقیقت ورکی گی دے دے پارا چی یو شی باندې ستا حق نی او تزان دے پارا اغا غستل غواړي نو چې ستا حق نه دے نو دی معنا چې دی برای باندې تر بل چا حق وال غواړي څه کول غواړي د بل چا حق وال غواړي ها بعد اوقات سړی دې ته مجبور شي چې برای نه ورکې نو د حق والے کیږي یعنی د سره جاتی کیږي کله رشوت نه ورته نو د سره جاتی کیږي د دسمه قبل چا ته ملاويږي چې هغه 100% ده صحیح نو باغ د امام رحمۃ اللہ علیہ فتوا ورکړی دا ودفع الرشوه لدفع الظلم جائز چې د ځان نه ظلم دفع کې او بل لارې نشته بیا هغه چې ته ګناګار نه وتدلو بیا الى الحکام امور کوي دا الى الحکام حاکمان تا لتاکلوا د دې د پارا چې اخره فریقا من اموال الناس او حسد مالو د خلقنا بالاسم گناہ سرا وانتم تعلمون حال دار جتا سو پويږي يسالونک عن الاهلا سوال کوي د تانا عن الاهلا د میاشت متعلق پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته سکسان رال ویجی دا میاشت کله راو کېږي نو نری بیا غټیږي بیا پورشي بیا وړکیږي حتی چې د سفیر شي نو دا ولې داسې کیږي دا ولې داسې کیږي دا د استرانومي سوال دی د سوال دی د استرانومي او د علوم فلکیه دا غي سوال د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام علوم فلکیه سره څه تعلق دی دا د ډیوټي کو نه ده د ډیوټي علم شریعت سره ده څه سره ده نو د دې وجه الله تعالی جواب د فلکیات ورنکړ چې چونکه کومه ایسا د سپوږمۍ هغه باندې د نور لایټ پریوزي ناغه بتا تخکاری او چې نه پریوزي په ناغه ایسا بتا تخکاری دا فلکیات سوالو دا فلک پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه فیلډ نو الله تعالی دغه جواب ورنکړ بلکې جواب ورک په هغه فیلډ کې چې کوم د پیغمبر علیه السلام فیلډ یعنی شریعت قل تورتوا یا هي مواقیت للناس قل تورتوا یا هي مواقیت للناس چې دا مواقیت للناس دا آلید سشر آله وی ورتا دا آله د وخت معلومولو للناس د خلق د پارا والحج د حج د پارا یعنی تبا د حج میاش معلومه سره د سپوږمۍ غټېدو نه دو سره چې دا راوخته 12 میاش سره راوخته 12 دار حج میاش تا اوس الله تعالی فرمای چې د شریعت د پیغمبرنا د فلکیات سوال کول داسې دي لکه سړی چې کوړه د نکیږي دروازه پریدي د شاغاله را د نکیږي الله تعالی فرمای دا عقل مندی ده چې دروغونه دیوال ماته صحیح عقل مندی خدای چې کومه غاړه راځه د دروازې د غاړې نه الله تعالی فرمای چې د پیغمبر د فلکیات سوال کول دا داسې حماقت ته لکه سړی چې دروازه پریدي او دیوال سورې کې کوتره نه وځي وليس البر بأن تأتوا البيوت اندد دانی کی یا عقل مندے چتا سراتل کوئے البیوتا کورنتا من ظہور آد شاگانو دینا ولیکن البر لیکن نیکی دا من اتقا لیکن اصل نیکی دا چادا اتقا چیزان بچ کرے دا سوال غیر مناسبنا واتو البیوت من ابوابیا ارازی تاسو کورنتا من ابوابیا دا دروازو دا دینا واتقوا اللہ یرے گئی اللہ تعالیٰ لعلکم تفلحون دے د پاره تاسو کامیاب شئ
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूली मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा रब्बना अर्हमना बिल कुरआन अल्लाहुम्मा ज़क्किरना बिल कुरआन मा नसीना व अल्लिमना मिनहु मा जहिलना वज़कुरना तिलावतहु आना अल-लैल व आना अन-नहार फल्लाहु खैरुल हाफ़िज़ व हुवल अर्हमुर राहिमीन।